ګرانو لیدونکو ستړي مشئ د دغه شیخ خبرې واورئ خو په ده هم باور مه کوئ. دا پخپله هم د افغانانو د دښمن مرید دی، پیر نه بلکې پیداګیر، هغه چا چې د تصوف او پیرتوب رنګه بده کړه. نور یې په ویډیو کې واورئ. دا ګیلانیان چې دي دا درې ورونه دي، یو ته ابراهیم جان اغا وایي، یو ته پیر پټان وایي، یو بل یهودي دی پته نه لګېږي. د دوی مور یهودڼه وه، مور یې څه وه؟ یهودڼه وه، او دا د اسرائیلو جاسوسان دي. دا په دې قندهار کې مریدان لري او په دې پکتیکا کې مریدان لري. پرون غزني ته تللی دی، غزني به د دې دواړو ریکارډ مات کړی دی. ګیرې لنډه ده د دې ظالم، سګرټ یې خولې ته نیولی دی، سګرټ وهي، مونځ خو پیژنیم نه، په خوب کې مونځ نه دی لیدلی. او دا مریدان ورته د سپي خوله په آب زمزم مینځي، سپي ساتلي. په د اسلام آباد کې د کروڑونو روپو جایداد لري او دا مریدان نه دي، دا ورته سپي مینځي را مینځي او په دې کې د الله رضا لټوي، شراب خوري او د سپیو د جنګونو میلې کوي. او د پیر ټوله پکتیکا ورپسې روانه ده. او ټول اوس مې غزني کې ولیدم، ما وی غزني کې به د مریدان نه وي، کېدای شي همداسې کابل ته را روان شي. دا چوه سیدان ورته وایي په دې کلکهار سره، دې کې دا سلیمان خیل دي. قاری نعمت الله صاحب موږ سره د غنایمو په اداره کې او د جهاد په دوره کې زه د غنایمو د ادارې مشر وم او دا 4-5 اعظام لرل د دې 60 ولایتونو. نو هغه قوم د مریدانو هغه ماته ویلي وای دی راغلو او دا کوچان پې راټول شو، د لمانځه وخت شو، دا ظالم داسې تکیه والی دا سګرټ یې خولې ته نیولی دی. خلک لاړل مونځ ته، مونځ یې وکړو، د مونځ هم ونه کړو چې بیرته راغله د ده پښې چاپي کولې او د ده لاسونه یې مچې کول، دعا یې هم د ده نه غوښته. دا خدای خبر مسلمان دی که کافر دی که یهودي دی، د ده بیخي پته د اسلام نه لګېږي. په دې خلکو تباه دي دا خلک، والله عالم چې دوی ته به الله پاک کله هدایت کوي. بس ګډېږي، دې ګډا ته ذکر وایي، ګډېږي. دا سیفیان هم ورسره یو ځای شوي زما په خلاف. ما په قندهار کې بیان کړی و، بس د دې کابل نه سیفیان هم ورغلي وو، د کوټې نه ورته دا ګیلانیان راغلي وو، ټول قندهار کې یو ځای شوي وو، ولایت ته تللي وو، چاقوګانې راخیستي وو. وایي موږ ځان په چاقوګانو وهو. وایي خدای پاک به زه شکر ادا کړم چې تاسو ځان ووهئ. دا ظالمان دا مسلمانان نه دي، د دوی مور یهودڼه وه او دا د امریکایانو غلامان دي. هغه رازق نه دی، د هغه سره تصویرونه دي. تاسو د فیسبوک ته ورکئ ګیلاني مریدان، سپي ورسره سپي جنګوي، ډمان ورته ګډېږي. او د افغانستان خلک مریدان دي، عقل ورته کار پرېږدي. تاسو فیسبوک کې ګیلاني مریدان ورکئ، خپله بم دوی د دې نه استدلال کوي چې دلته حجل وشو. وګوره وایي رقص من الفرح واحجل. حجل خو دې ته وایي چې په یوه پښه د خپل ځای نه ودرېږي، او دا په ټول عمر کې یو ځل شوی، داسې خو نه چې ګډېږه او ګډېږه او ګډېږه په دې جومات کې. پیداګیران پیران نه دي، دا پیداګیران دي. دا پیداګیران چې په کم مسجد کې رقص وکړي د ذکر په وخت کې، وایي په دې مسجد کې بیا مونځ مه کوئ، اول دا خاورې ترې نه وباسئ. او په کم فرش چې دا رقص کړی وایي دا فرش ووینځئ بیا پرې مونځ وکئ. دا د امام ابو حنیفه قول دی. دغه پیر نه پیداګیر، دغه پیداګیران چې په دې مساجدو کې ګډېږي او حلال ورته وایي دا کافر دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.